سلامونه قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. تاسې به ټول د مصنوعي ځیرکتیا له نوم سره اشنایي لرئ. نن غواړم چې د چټ جي پي ټي د اسانه استعمال طریقه تاسو ته وښایم. دوستانو، چټ جي پي ټي هغه اپلیکیشن دی چې موږ تاسو سره په هر ځای کې کولی شي مرسته وکړي. د دې په خاطر باندې چې موږ راځو دلته ګوګل کروم ته، او یا هم د چټ جي پي ټي اپلیکیشن انسټالوو، او بیا راځو د مینو بار څخه چټ جي پي ټي اوپن کوو او بیا استفاده ترېنه کوو. دا موږ سره ډېر ستونزمن شي. نو د دې لپاره موږ اسانه لاره دا لرو. تاسې به راشئ دوستانو خپل کنټرول سنټر ته. کله هم چې کنټرول سنټر ته راغلی، دلته موږ سره 3 نقطې دي، دلته به تاسې کلیک وکئ. له دې څخه وروسته ایډیټ بټنز ته به راشئ. کله هم چې تاسې ایډیټ بټن ته راغلی، زه غواړم چې چټ جي پي ټي اپ چې دی په کنټرول سنټر کې اضافه کړم. راځم دلته ګورئ ما سره چټ جي پي ټي شته ده. دا راخلم له دې ځایه او ډریګ کوم لاندې کنټرول سنټر کې ورغورځوم او له دې وروسته یې ډن کوم. چې کله هم دوستانو ما دا کار وکړ، اوس چې زه غواړم د چټ جي پي ټي څخه استفاده وکړم او خبرې ورسره وکړم، هر ځای کې چې زما ضرورت شو د چټ جي پي ټي څخه مشوره واخلم او معلومات ترلاسه کړم ترې، فقط کنټرول سنټر ته راشئ او چټ جي پي ټي باندې کلیک وکړئ. چټ جي پي ټي به تاسو سره مستقیما خبرې وکړي. دا یوه طریقه. دوم راځو موږ تاسې پرایویټ شیرینګ ته. کله هم چې موږ تاسې خپل د موبایل څخه غواړو یو څه عکسونه او یا هم ویډیو یو چا سره شریک کو او بیا هغې دپاره وخت ورکو چې هغه یې وګوري، سکرین شاټ یې نه وانخیستلی شي، ګالري کې ځان سره سیف ونه کړی شي، او د لنډې مودې دپاره چې موږ ورته ټاکو که هغه هر څومره وخت ووسیږي، هغه نه وروسته هغه عکس پخپله ډیلیټ شي. دا کار هم امکان لري. فرض که زه راځم د عملي تاسو ته ښیم. زه ګالري ته راغلم. کله هم چې ګالري ته راغلم، فرض که ما سره دا د رونالډو عکس ته زه دا غواړم خپل یو ملګري ته ولېږم، خو دا زه از پرایویټ لیږم. فرض که دا زما یو شخصي یا ماته مهم سند ده چې زما او د هغې ترمنځ د بل څوک باید ونه ګوري، او که هغه یې ګوري هم باید سیف کولی ونه شي. نو کله مې چې فرض که ګالري ته راغلم، دا عکس مې ورته انتخاب کړ، دلته کویک شیر باندې کلیک کوم. کله هم چې کویک شیر باندې مې کلیک وکړو دوستانو، له دې څخه وروسته راځو دلته هم کلیک کوم په کویک شیر باندې. موږ سره دغه ډول یو وینډو خلاصېږي. 3 نقطو باندې کلیک کوو. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو، له دې ځایه ورته وایو چې ټرن آن پرایویټ شیرینګ. کله هم چې ټرن آن پرایویټ شیرینګ موږ وکړو دوستانو، دلته ګورئ سیټ ایکسپایریشن موږ سره څنګه شوی لیکل شوی ده 1 day 2 hours 10 minutes. صحیح ده. په دې باندې زه کلیک کوم. چې کله ما پر دې باندې کلیک وکړ، زه دا کولی شم چې دا دوباره څنګه کم سیټ کړم. فرض که زه ورته وایم 1 ورځ بعد او 1 ساعت بعد او فرض که 15 دقیقې، دوسې ورته وخت ورکوم چې 1 ورځ 1 ساعت او 15 دقیقې. دا وخت ما ورته ورکړ. دا څنګه کوم؟ ډن کوم. ګورئ دلته پاس سیټ ایکسپایریشن ساحه کې دا شی ماته ولیکل شو. له دې وروسته راځم شیر ټو کانټاکټس. کله چې دلته راغلم دوستانو، دلته هر چاته چې زه غواړم چې ولیږم کلیک کوم او هماغه کس ته لیږم. دا عکس به 1 ورځ 1 ساعت او 15 دقیقې کویک شیر کې به هغې ته به انتقال شوی، هغه به یې وګوري، سب کولی به یې نه شي، سکرین شاټ به ترې نه شي اخیستلی. وخت چې پوره شو پخپله به څنګه شي؟ ډیلیټ به شي. نو دا هم موږ تاسو سره یو ډېر په زړه پورې سیټینګ ده، کولی شي تاسې نه استفاده وکړئ. بل تخنیک دوستانو موږ سره ګوګل لینس ده. تاسې به راشئ پلی سټور ته او د پلی سټور څخه به ځان ته ګوګل لینس څنګه کوئ؟ ډاونلوډ کوئ. کله مو چې ګوګل لینس ډاونلوډ کړلو، هغه به ځان ته انسټال کوئ. ګورئ ما دوستانو دا څنګه کړی، ګوګل لینس ځان ته ډاونلوډ کړی. چې په دې کله کلیک وکړم، ګوګل لینس ما ته خلاصېږي. هر څه معلومات چې زما پکار وي د ګوګل لینس په واسطه زه سرچ کولی شم. خو د دې تاسو ته یو ډېره اسانه طریقه ښایم. هغه داسې چې تاسې به دوستانو راشئ د خپل موبایل سیټینګ ته به راشئ. تاسې به د موبایل سیټینګ ته راشئ. له دې څخه وروسته به تاسې راشئ اډوانس سیټینګ ته. کله مو چې اډوانس سیټینګ باندې کلیک وکړ، له دې وروسته به تاسې دلته لاندې راشئ سایټ کی په نوم باندې موږ سره یو آپشن ده، دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ، دلته به دریم ورته انتخاب کړئ اوپن اپ. کله مو چې دا انتخاب کړ، تر دې وروسته سیټینګ ته راځو. کله چې موږ سیټینګ ته راغلو، لږ ورته منتظره کېږو تر څو موږ سره سیټینګ څنګه شي اوپن شي. هر اپلیکیشن چې تاسې غواړئ چې دغه سایټ کی په واسطه تاسې ته اوپن شي، هغه انتخابوئ. خو زه ورته څه انتخابوم؟ زه ورته ګوګل لینز انتخابوم. دا ما تیار له مخکې نه انتخاب کړی دی. زه بېرته بیک کېږم، ګورئ اوپن اپ لاندې ورته لینز لیکل شوی ده. دا نور زه څنګه کوم؟ کلوز کوم. کله هم چې زه راځم فرض که فیسبوک کې کار کوم، انسټاګرام کې کار کوم، یا هم راځم خپل ګالري ته او
فرض کې واکس مې مخې ته راځي او بلډینګ مې مخې ته راځي او منظره مخې ته راځي د هغې په اړه معلومات غواړم نو ځای په ځای همدلته 2 وارې زه دا سایټ کې پریس کوم ما ته به ګوګل لینز څنګه شي همدلته خلاص شي کله چې ګوګل لینز دوستانو ما ته خلاص شو زه هماغه عکس یا ځای ورته انتخابوم د هغې په اړه ټول جزئیات او معلومات موږ ته دلته راکول کیږي نو دا هم موږ تاسو سره د ګوګل لینز هغه اسانه طریقه او اسانه استفاده وګورئ د کرسټینیو رونالډو په اړه باندې مکمل معلوماتونه موږ سره څنګه شو دلته راغی نو دا موږ سره د چټ جی پی ټي اسانه یوز همدا ډول پرایویټ شیرینګ مسله او ګوګل لینز مسله چې تاسو کولی شئ په خپل تلیفون کې له دغه تخنیکونو څخه هم استفاده وکړئ